د کم اسلام دی نګلونه وشو د پیغلتوبه ندی کلونه وشو بل په بدل نشي چلونه وشو وای 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 تمام شپه په خوب کې وینم بوساره او بیا هم زه بیډ کمنټ والا ته لاست کې د زړه د غنه قسم د زړه نه درته وایم چې ډېر زیات مننه چې کم سے کم بیا هم تاسو خپل قیمتي ټایم وباسئ او ماله یو ښه رایه راکړئ یا بل ټیک ټاک والا یا بل لا او تاسو خپل کمنټ وکړئ دا د ټول نه ښه خبره ډېره مهرباني ډېره مننه او ډېر ښکلی ماحول و ډېره مزه یې وکړه دا تقریبا د شپې اوس 2:30 بجې دي او موږ دې السلام علیکم ګرانو کتونکو صادق خان تورو نیخ په نیغه تاسو ته مخاطب یم دا ټایم کې مونږ د طارق کمال چې کوم ټیک ټاک سټار دی ریډ شرټ باندې یادېږي په ټیک ټاک کې د ده چې کوم دی 1 ملیون سیلیبریشن و دلته کې منجن راغلی دی ټیک ټاک سټار نور ملګري چې څومره هم راغلي دي اسفندیار صاحب پی ټي آی سرګرم کارکن هم راغلی دی دا ټول ملګري راغلي دي دا طارق کمال صاحب خوشحالۍ کې شریک کېدو له 1 ملیون سیلیبریشن د دې چې کوم وشو د هغې باره کې به هم د دې سره ګپ شپ لګو لومبې دته نه تپوس کوو چې دې د کوم ځای بیسیکلی السلام علیکم زه خو بیسلی د رسالپور کینټ یم پی ایف اور دلته پاتې کېږم عبدالولي خان سټوډنټ یم یونیورسټۍ اور ټیک ټاک بس یو ټیلنټ شو ده داسې ووایه دې ته راووتو څه خو بس فري ټایم کې ولا ټایم ورکو سنډې په ورځ داسې ډېر لوفریانې داسې ډېر داسې کارونه چې نه پې بس داسې و چې الله بچ کړي دا یو زموږ دغه جوړ شوی دی اتوار په ورځ نو بس دې ته راوتې او ډېر ښه محسوس کوو ملګري راله راغلي منجن ماما راغلی ایان راله راغلی رباب تاسو راله راغلی مینین مې کمپلیټ شو د خلکو ډېره مینه راته میلاو شوه زه یم چې په کم انداز سره زه د خلکو شکریا ادا کم انداز سره ما سره بالکل الفاظ نشته او زه به دا ویم چې ټیک ټاک یوز کول ډېر یو ګران کار دی ویډیو اپلوډ کا چې 1000 کمنټ پې ټیک راشي نو خامخا 10-15 پکې داسې کمنټ راشي چې انسان مجبور شي زه ټیک ټاک پرېږدم خو بیا انسان وایي چې یاره زه د ټیلنټ راوتی یم خپل ټیلنټ شو کم خپل پښتون کلچر اوچت کم ځکه چې پښتانه هر ځای کې یادېږي دا دهشتګرد دي دا داسې دي نو بس داسې وي چې دا زموږ یو میشن دی روان دی چې موږ پښتون اوچت کړو چې ورته وښایو دنیا ته چې پښتون کې هر قسمه ټیلنټ شته که هغه ډانس دی که هغه بل څه دی که هغه بل څه دی هر یو ټیلنټ پښتون کې شته پښتون دهشتګرد نه دی پښتون هم یو خپل عزت لري خپل مقام لري خپل ټیلنټ لري که هغه په هر نسبت باندې که هغه زما په شان دی ډانس کول زما په شان ایکټینګ کول یا د بل داسې خو خپل اپشن چې کم دی زما دا دی چې زه ټیلنټ شو کم هر قسمه ټیلنټ هر قسمه دا وکم خپل پښتون نوم اوچت کم زما دا یو میشن دی او بس سټډي دا غم کو خلک ډېر وایي چې یاره ټیک ټاک ته د کار ویل دا راغه نو زه به وایم چې یاره دا صرف سنډې ورځ موږ ولې 3 غنټې ورکو ډېرو لوفریانو نه بې بچې دې ته راغو دا هم یو میشن دی روان دی چې زما د پښتون نوم پې اوچتېږي زموږ عزت پې جوړېږي ټیک شوه ډېر خلک وایي دا ډمتوب دی داسې دی اوس هم دا ډمتوب نه دی هر انسان خپل یو دغه هنر دی هنر ورته وایي ټیلنټ ورته وایي هر څه ورته وایه خو زه هم چې زما پښتون اوچت شي که هغه زما سونګ والی زما زیات تر دغه دی چې د پاکستان بیوټي شو کوم خپل سنګر پښتون چې څومره دی هغه پروموټ کوم نو زما لپاره دا ډېر د عزت او د فخر خبره زه ډېر فخر محسوس کوم پینس راشي ملاقاتونو له خلکو له جوړه شي څنګه پیس کوي یاره ډېر ښه فیل کوم داسې هم چې یاره زه یو انسان یم دا مې انسان دی یو انسان بل ته ودرېږي او ورته ما سره تصویر وباسه نو دا زما لپاره ډېره زیاته غټه خبره ځکه چې ما هغه کې څه کمی نشته هغه سره هم 2 سترګې 2 دغه دی او ما سره هم دي او ما ته وایي چې یاره ما سره تصویر وباسه زه ستا فین یم تا خوښوم دې نه غټه خبره ډېر زیات ښه فیلینګ کېږي هغه وخت کې چې یو انسان سره ما سره ودرېږي فین یي یا زما دوست یي بل څه یاره چې تا لایک کوم ستا ویډیو لایک کوم نو ډېر زیات ښه فیلینګ کېږي هغه ټایم اخره کې یو میسج اویرنس دا دی چې بیډ کمنټ والا ته چې خپله مطلب څه نشي کولی پلیز چا باندې بیډ کمنټ مه کوئ دا ډېر دا تاسو ته پته نه لګي تاسو خو ټایپنګ 3 لفظ خوشي کوي خو هغه چې څومره یوزر دي د هغه چې کم څوک عزت کوي د هغه چې څوک سپورټ کوي د هغه فین یو انسان فین هغه ته کنزل کې دا ډېره بده خبره ده نو زه به ته دا ویم چې خیر دی تاسو یو سړی هیډ کوئ نو بس
ویډیو هایډ کوي اسانه خبره داسې کوي ویډیو هایډ کوي بله راوړو چې کم ستاسو خوښي هغه یوز کوه نو بیډ کمنټ ته ډېر زیات نقصان ملاویږي زړه ته ډېر زیات خفګان ملاویږي انسان دوک کې شي او که کوي نو کوي دی که اور بیا هم چې زه د زړه د کومې نه هغې ته او بیا هم زه بیډ کمنټ والا ته لاس کې د زړه د غنه قسم د زړه نه درته وایم چې ډېر زیات مننه چې کم سے کم بیا هم تاسو خپل قیمتي ټایم وباسئ او ماله یو ښه رایې راکړئ یا بل ټیک ټاک والا یا بل لا او تاسو خپل کمنټ وکړئ دا د ټول نه ښه خبره ډېره مهرباني ډېره مننه خو چې نم کوئ نو بیا خیر د دام څه خبره که کوئ هم ستاسو ډېره مننه چې تاسو خپل قیمتي ټایم ماله رایې راکوئ دا ډېره ښه خبره ډېره مهرباني ډېره Pasava, janana pasava, janana pasava. ینګ جنریشن ته باقاعده ایسه پکار ده چې هغې پکې خپل دغه شو کې ټیلنټ او ډېر ښکلی ماحول او ډېر مزه یې وکړه دا تقریبا د شپې اوس 2:30 بجې دي